مونږ ته پته ولګي ده چې تشبیهات په ارکانو پیژندل کیږي، چې کوم تشبیهات ډولونه دي په ارکانو پیژندل کیږي، چې پوره ارکان پکې وي، مشبه، مشبه به، وجه تشبیه او عادات، هغه ته مفصله وایي. بیا چې مونږ یو تشبیه پکې کم کړو لکه وجه تشبیه، نو مجمله پاتې کیږي. د مجمله مونږ چې راوړو واپس او موکده لرې کړو، نو موږ ته مشبه، مشبه به، وجه تشبیه چې پکې پاتې شي، عادات لري شي، نو هغه به مؤکده بشي. مجمله او مؤکده کې دغه فرق و که نه، لکه مؤکده کې عادات نه و او مجمله کې وجه تشبیه نه وه. خو که مونږ وجه تشبیه او مؤکده تشبیه وجه تشبیه او عادات دواړه لرې کړو، نو مشبه او مشبه به دواړه پاتې کېږي. نو بیا به څه شي؟ بیا به تشبیه بلیغ شي. چې تشبیه بلیغ شي او تشبیه بلیغ نه مونږ یو رکن بل کم کو، نو هغه استعاره جوړېږي. خو دا ټولې تشبیهات چې کم دي، دا ټولې تشبیهات مفردي تشبیه دي. نو دغه کې لکه مثال مشتق مجوز صاحب نورې هم یادې کړي دي. خو به هر حال شاعر لپاره چې دغه زده شي، نو دغه لویه خبره ده. که بیا خامخا زده کول غواړي، نو جمع تشبیه او تسویه تشبیه هم زده کولی شي. جمع تشبیه او تسویه تشبیه کې نور څه نشته. جمع تشبیه کې مشبه چې کم ده هغه پکې یو وي، خو مشبه به چې کم ده هغه دوه وي. چې دغه شعر مشتاق مجروح صاحب په هغه کې شته کتاب کې، پورته بدر راښکاره شو، پورته بدر راښکاره شه ښکته نمر، ښکته پورته واړه مخ د دلبر، مخ دې د دلبر. نو دغه سوچ وکړي بدر او نمر او سپوږمۍ دا دواړه مشبه به دي، او د اشنا مخ مشبه ده یو رغلی، او مشبه به دواړه چې کوم دي مشبه ته سره کړي دي، یعنی اشنا مخ ته نمر هم ویلي دي او سپوږمۍ نه هم ویلي دي. دا جمع تشبیه. خو که بیا دي اپوټاسیس مونږ راوړو چې هغه کې مشبه ډېر وي او مشبه به یو وي، بیا هغه چې کوم لاندې هغه ده ډول، یعنی مثال چې کوم هغې ورکړی ده، تورې سترګې، تورې ورځې، تورې زلفې، دا ټول مشبه دي که نه؟ ټول مشبه دي. د حما تورې بلا دي ادم خورې، نو دا اوس بلا چې کومه ده دا مشبه به ده، چې په دې باندې ورته هغه ورکړی ده، مثال یې ورکړی ده. نو دلته اوس مشبه به یو ده، مشبه چې کوم دي هغه ډېر دي. خو دغه ډول زده کول یا نه زده کول اسان کار ده، خو موږ سره بیا مرکبې تشبیهات دي، هغه دواړه زده کول غواړي.